پاکستان هڅه کوي له افغانستان سره د تګ راتګ نوې دروازې جوړې کړي. پاکستان ویلي چې د سوداګرۍ د پراختیا او د مسافرو په تګ راتګ کې د اسانتیا لپاره غواړي له افغانستان سره پر پوله څو نوې دروازې هم جوړې کړي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان دوشنبه د غبرګولي پر 2 په خپله ټویټر پاڼه کې د چترال او کونړ ترمنځ د اراندو او د ښکتنۍ دیرې او کونړ ترمنځ د بندشاهي دروازو د فعالېدو خبر ورکړی دی. نوموړي زیاته کړې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ نوې دروازې د 5 نورو شته دروازو په ګډون په سوداګرۍ او تګ راتګ کې د اسانتیا په موخه فعالېږي. خو شنونکي وایي که طالبان هم د تیرو حکومتونو دا شرمونکی کار پاکستان سره ومني نو دا به د ډیورنډ رسمیت پیژندلو ته پاکستان لا ډیر نږدې کړي. اوس مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شته دروازو له ډلې ډیره سوداګري او تګ راتګ پر تورخم او سپین بولدک کیږي. په دغه دروازو کې د امکاناتو د کموالي له کبله ډیری وخت سوداګر او مسافر له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان وي. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظریات له موږ سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.